عزیزانو زمونږ پښتون قام ډېر انتهایی وروسته روان دی. موږ د جهل په انتها ولاړ یو. مدرسو پوه نه کړی، تبلیغیانو پوه نه کړی، پښتنو مسلمانانو د جرګو مشرانو پوه نه کړی، په قبرونو واز پوه نه کړی، په جنازو کې په واز پوه نه شوی، جماعت کې د ملا په اذان پوه نه شوی، په ترجمه پوه د قرآن نه شوی. نو ماته یو لار وښیه تاسو په څه پوهېږئ؟ څه وکړو داسې چې تاسو پوه شئ چې پردی بټې مه نیسه، پردی ور در مه نیسه، پردی کور مه روانوه، خپل ته خپل ووایه، پردي ته پردی ووایه. د جنګ ماحول مه جوړوه. ته چې خلک مړه کړي نو بیا ستا سوچ راشي، بیا درته منډې شروع شي، په بېعزتو سره مخ شي، تاڼې سره مخ شي، پولیس سره مخ شي او هر قسمه منډو ته بیا مخې. خو که لږ غونده 15 منټه سوچ د دې سانحو نه مخکې کوو نو دا پاکستان به تاله جنت او جنګ ټول زما پښتونخوا باندې بلیږي اور.